دا چونکه عام ملګرو کاروبارونه هغې د هغې کمزوري حالات هم دغه دي. د دې وجې نه زموږ مکابر والد صاحب او دارنګې نور بزرګان نه چې کومه مورد له کاروبار دپاره ښه فایدهمنه هغه دا دی چې د الله نوم دی یا وهاب و. دا زر ځله روزانه وایي ماسخوتن مانځه پسې مخکې وروسته د درود شریف وایي. انشاءالله د دې ډېر مجربه ده چې الله پاک خو چې مسلسل هغه جاري وساتي ډېر مجربه ده. الله پاک په کاروبار کې ډېر خیر برکت چې کوم دی نازلوي. او آخر کې زه به دا ووایم چې یعنې قومیت پرستی او دارنګې چې کوم دی داسې پنجابی پښتون افغاني پاکستاني دا قسم خبره او یا دارنګې چې کوم دی دغه دام اسلام کې چې کوم دی دا خبره نه ده چې دې له هوا ورکړی شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا فضل لعربي على جميع ولا لعجمي على عربي. د عربیانو په عجمیانو څه فضیلت نشته او د عجمیانو په عربیانو فضیلت نشته. او ان اکرمکم عند الله اتقاکم. زیات معزز سړی هغه دی چې زیات تقوادار دی. بس الله وی دا زیات معزز دی. نور فضیلت په دې باندې چې یعنې د قومیت خبرې پکې راشي جنگ جګړې راشي د افغانۍ د پاکستاني دا جنگ جګړې فسادات دې نه هم ځان چې کوم دی بچ کول پکار دي. الله پاک دې موږ ته صراط مستقیم نصیب کړي او دا مسلمانان خپل منځ کې چې څوک جنګي الله دې هغې ته هدایت نصیب کړي. مسلمانان دې الله خپل منځ کې متفق متحد الله وساتي. او تاسو کوم په دې حواله سره دینی خدمات کوي نو الله پاک دې تاسو ته کامیابی نصیب کړي او تاسو نه دې الله ډېر خیر د دې میډیا په ذریعه سره الله خور کړي او الله یې د خیر برکت باعث تاسو ټولو دپاره وګرځوي. پریشانۍ دې الله ختم کړي مشکلات دې الله آسان کړي. دا کرونا وباګانې را روانې دي یا مخکې تېرې شوي دي. الله دې نه نور مسلمانان حفاظت کې وساتي او الله پاک د هر قسم بلاګانو نه وباګانو نه الله د ټولو حفاظت الله وفرمایي او د ټولو مسلمانانو کاروبارونو مالونو اولادونو کې ډېر خیر برکت نازل کړي او الله پاک دې چا نر فرزندان نه نارینه اولاد دې الله نصیب کړي. څوک قرضدار یې الله قرضونه ته ادا کړي. چا کاروبار نه د حلالو کاروبار دې الله ورکړي. چا کاروبار یې د حلالو شته دې الله ورکړي او الله دې موږ ټول صحیح دین چې کوم جامع دین دی او د الله دین دی پای کې هر شعبه د دین پای کې چې کوم دی راګیره ده او په هر شعبه کې دین او قرآن او حدیث زموږ رهنمایي کوي. الله ټولې شعبې د الله د دین ژوندی وساتي او الله پاک دې چې کوم دی دین حفاظت د علما کوي. الله د هغې په ذریعه سره نور امت ته خیر پېښ کړي. وصلی الله